السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن وزیل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې د نجلۍ په غږ خبرې وکړو یا هم چاته میسیج ولیږو. اول خو زه د دې ویډیو په جوړولو باندې ډېره بښنه غواړم، نو ځکه ما نه غوښتل چې دغه ډول ویډیو تاسو ته جوړه کړم. دا ښه خبره نه ده، خو بیا هم زه ستاسو غوښتنو ډېر په تنګ کړم تر څو دغه ویډیو تاسو ته جوړه کړم. نو ما په یوټیوب کې د 2 ورځې بیخي زیات سرچ وکړ، په یوټیوب کې، فیسبوک، هر ځای کې، خو ما دغه طریقه ملګرو په رښتیني ډول د پښتو ژبې لپاره پیدا نه کړه، ځکه د نورو هره ژبې لپاره شته. خو بیا هم ما چې نن کومه طریقه راوړې ده بالکل 100% کار کوي. تاسو کولی شئ چې خپل غږ یا هم صرف تاسو لیکل وکړئ، هغه به د نجلۍ غږ ته اوړي. نو ملګرو ما چې نن کومه طریقه راوړل ده هغه تاسو ته بالکل کار کولی شي. نو کله چې ملګرو تاسو په یوټیوب کې سرچ وکړئ په دې اړه تاسو ته بیخي زیاتې ویډیوګانې راځي. ګویا د هره ویډیو ما خپله په پښتو ژبه وکتله، د نورو ژبو ویډیوګانې هم وکتلې، خو دغه ډول په رښتیني ډول یې کار ونه کړ. خو نن ویډیو کې زه تاسو ته بالکل رښتینې طریقه راوړې ده چې 100% کار کوي. نو ملګرو راځم تاسو ته دغه ویډیو کې درښایم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. ملګرو د لپاره اول تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ، د ګوګل وایس په نوم دغه اپلیکیشن دی. ملګرو دغه اپلیکیشن ملګرو نه په پلی سټور کې شته نه د ګوګل په کوم سایټ کې شته، صرف چې تاسو ته زه کوم لینک درکوم دغه څخه تاسو ډاونلوډ کولی شئ، نور هیڅ ځای څخه تاسو دغه اپلیکیشن نشئ ترلاسه کولی. نو دا ډېر بهترین اپلیکیشن دی، صرف 2 MB اپلیکیشن دی خو ډېر بهترین دی، د ټول وایس چینجر څخه دغه ډېر بهترین اپلیکیشن دی. کله چې تاسو دغه راخلاص کړئ دا ډول صفحه دا ډول ساده انټرفیس لري. نو دلته ملګرو لومړی یو اپشن دی وایس په نوم. دغه وایس چې کله تاسو خپل غږ ورسره هم ثبتولی شئ هغه به لیکنې ته اړوي او بیا تاسو هره ژبې ته دغه غږ اړولی شئ. خو ملګرو په دغه کې پښتو ژبه نشته، له بده مرغه چې دغه کې پښتو ژبه نشته. دلته تاسو ته ژبې ښکاري، په ده چې کله کلیک وکړئ نړۍ ډېرې زیاتې ژبې پکې شته خو پښتو ژبه پکې نشته. خو بیا هم ملګرو اگر چې پښتو ژبه پکې نشته خو زه تاسو ته طریقه درښایم چې موږ څنګه کولی شو په دې کې پښتو ژبه راولو او پښتو ژبه موږ میسیج جوړ کړو. د دې لپاره ملګرو تاسو دلته ټایپ اپشن ښکاري، په دغه کې تاسو خپل میسیج د پښتو ژبې میسیج په انګلیسي تورو ولیکئ، لکه سلام څنګه یې، ما دا ولیکل ملګرو. اوس چې کله تاسو دلته په ژبه باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو عربي ژبه انتخاب کړئ، یا هم تاسو چې هره ژبه انتخابوئ خو صرف تاسو د هغه غږ ګورئ چې کوم غږ په صحیح ډول په پښتو کې راځي د نجلۍ غږ. ګورئ زه دلته په د پلی اپشن باندې کلیک کوم. سلام څنګه یې؟ نو ګورئ تاسو وینئ ملګرو چې غږ د نجلۍ په غږ راغی. بیا هم تاسو بله ژبه وګورئ په دې کې بیخي ډېر زیات اوازونه دي، هره ژبې جلا جلا ځان ته اواز دی، ځان ته جلا. اوس مثلا زه په هندي ژبه کلیک کوم، هندي ژبه ګورئ دا په دې ډول راغی. په انګلیسي په هره ژبه کې تاسو دغه میسیج وګورئ بالکل تاسو ته په داسې ژبه میلاو شي چې 100% به څوک په دې نه پوهېږي چې دغه موږ ته بالکل دې وایي چې موږ ته نجلۍ میسیج کړی دی. نو ملګرو اوس دغه میسیج موږ څنګه خپلو ملګرو ته لیږلی شو، د دې لپاره تاسو د خوا کې شیر اپشن ښکاري، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو دلته کلیک وکړئ اوس تاسو که هر ځای باندې کړئ، مثلا فیسبوک، مسنجر، سیمس، واتساپ او جیمیل، ګوګل ډرایو، داسې نور زیات اپشن تاسو وی درکړي، او ټلیګرام اپشن هم لري. تاسو چې هر ځای باندې خپل ملګرو ته ورلیږئ تاسو 100% سره ورلیږلی شئ. خو ملګرو کله چې تاسو په مسنجر باندې چاته لیږئ، مسنجر کې کله کله ستونزه راځي، نو واتساپ باندې خو هر چاته لیږلی تاسو په واتساپ باندې کلیک وکړئ. نو کله مو چې واتساپ باندې کلیک وکړ نو دغه اوس تاسو خپل ملګري ته بالکل ورلیږلی شئ چې هر چاته وغواړئ تاسو یې هغه ته ورلیږلی شئ. مثلا زه دته لیږم نو ما دغه طریقه بالکل چې کړې ده 100% کار کوي، نو په دغه طریقه تاسو د خپل ملګرو ته ورلیږلی شئ. نو ملګرو دا اوس موږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي، که مو چیرې ویډیو خوښ شوي وي ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه که وختونه او ښې شېبې ولرئ.